بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الحجر آیت نمبر 94. سورة حجر نمبر آیت 94. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحیم. فاصدع بما تؤمر، اظهار وک بما فاغت سباندی فاغ دین باندی فاغ رسالت باندی تؤمر فکم ستا تامر شوی. واعرض مخواړه عن المشرکین لکافرانو. دې آیت مناسبت په دغه ځای کې مناسبت هی آیت درینجا مخکې الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې مونږ تا ته درکړی سبعا من المثانی، دا و آیت سورة فاتحه چې هغه بیا بیا تکراریږي او قرآن عظیم، او بیا دا خبره وویله چې کافران په دې قرآن باندې انکار کوي او دې قرآن مخالفت کوي. الله تعالی وایي ته د دې مخالفت خیال مه ساته، تا ته چې په کوم دین باندې امر شوی، کومه وحی شوی د هغې اظهار وکړه. یعنی تو مخالفت ایشان در نظر نبیگی، به تو که کدام امر شده او را ظاهر بکن. فاصدع، ظاهر که اظهار وکړه په هغه څه چې تا ته امر کیږي او مخ واړوه له مشرکانو. فاصدع، صدع یصدعو، اصلا دا ماتولو ته وایي. صدع یصدعو در اصل لغت یره ای میده شدن رمیگه، یو شی سمات سی لکه کاسه پیاله سی هغه بیرته رغیږي نه، داسې ماتېدو ته صدع وایي. دلته مراد جنې داسې اظهار ده، یعنی توحید دا داسې ظاهر که چې نور د شرک کلمه دا ټوکړه ټوکړه شي او بیرته د شرک رغېدل نه وي د تا د توحید له بیان نه. یعنی ایتو بیان توحید بکو که کلمه کفر به او میده میده شوه، بازپس جور شدن نداشته باشه. از وجه توحید تو باز کلمه کفر از یا جور شدن امکانش نباشه. دسی بیان ورته وکړه. د دې آیت په شأن نزول کې وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام تر دغه وخته پورې پټ دعوت کول. دار ارقم ابن ارقم دا مکه مکرمه کې د یو صحابي کور و صفا غونډۍ سره نږدې و. هلته به نبی علیه الصلاۃ والسلام عبادت اطاعت پټ کول. وایي دا آیت چې نازل سو دا د بعثت 4 کال یا 5 کال و. وای نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل دعوت ښکاره کړو، ځکه الله ورته امر وکړو فاصدع بما تؤمر، اظهار وکړه په هغه څه چې تا ته امر کیږي، خپل دعوت ښکاره کړو. واعرض عن المشرکین، او ته مخ واړوه له کافرانو. انا کفیناک المستهزئین، یقینا موږ سیو کفیناک، موږ به کافي سو تا لره. المستهزئین د سخریه کوونکو د ملنډو وهونکو کنه. مستهزئین دا جمع دی مستهزئ ده، صيغه د اسم فاعل جمع ده. استهزا یستهزئ، استهزاء په چا ملنډ پسخند رشخند کول، ټوقی کول. په مکه کې د مکه کافران سرداران هغه په نبی اسلام ملنډي وهلې، ټوکی به کولې. نبی اسلام ته به تکلیف رسول، ساحر، جادوګر، کوټګر، شاعر، دروغجن د سنمان به پیښودل. نو الله تعالی ورته وایي چې تخپل دعوت ظاهر کړي، هغه غم مکوه. انا کفیناک المستهزئین، یقینا مونږ به ستا کافی شو، مونږ به تا ته کفایت وکړو. ما کفایت شماره میکنیم المستهزئین د استهزاء کوونکو، یعنی د هغو له شر نه به دې مونږ خلاصوو. حدیث شریف کې راځي وایي کله چې دا آیت نازل سو جبریل علیه السلام نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغی، سیتا کفایت به نور الله تعالی کوي، لدې مستهزئینو نه به د اخلاص کی.
وای دا 5 کسان ول په مشرکینو کې ډیر معتبر ول. ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل او اسود ابن عبد المطلب، اسود ابن عبد یغوس او یو بل کسو. وای دا ټول د دې آیت له نزول نه وروسته وای په یو کال کې دوی سره ختم شو. په یو کال کې دا لولو کسان د دوی ختم شو. ولید ابن مغیره وای دا په لارې روانو، په دې څادر کې یو غشی بند شو، یک سهم یک تیر بند شد. وای دی ډیر کبرجن و. وای غشی په پوسو چې دای ما په څادر کې بنده، خو خیال یې پیونه کو. لاغې نه وای پښه زخمی سوه، لاغې نه پسې مړ شو. دا عاص ابن وائل د دې وای په خپه کې یو اغزی لاړ، له اغزي نه در پایش یک خار خلید، ازو خلیدن خار پایش خراب شد، خپه خراب شوله، لاغې نه پسې مړ شو. هغه اسود ابن عبدالمطلب هغه وای له پوزې نه وینه روانه شو، بیا ودرېدنه. او هغه اسود ابن عبد یغوس هغه وای بیا په سر کې څه تکلیف درد راغی، سر به له ونې سره وګل، له دیوال سره به وهل، او دا وهلو کې به دته لږ راحت ولو. سر خود به دیوار میزد، دایی برای او کم زر راحت میشد، هغه وهلو کې مړ شو. وای په کال د نن کې ټول ختم شو. دا لوی مستهزئین، دا لوی پسخند وهونکي. الذين مغب کافی شو تعالی را د دې استهزاء کوونکو. الذين دغه کسانو یجعلون مع الله چې دی ګرځوي له الله سره الهان خدای آخر بل، الهان خدایان آخر بل. از ما برد کفایت میکنیم. فسوف یعلمون زرد دی به پویشي، دی زرد پویشي سمړشي درک به ورته معلوم شي، څوک په حق او څوک په باطل وو. ولقد نعلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای موږ په هیګو چې دا خلک چې پتا باندې استهزاء کوي، ملنډي کوي، لدینه به تاسو نه تنګيږي. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو بشر وو، انسان وو، بني آدم وو. موږ تاسو ته خپل وضعیت کیفیت معلومیږي چې څوک په موږ ملنډي وکړي، رشخند وکړي، سپکه خبر وکړي، د سړي زړه تنګ شي. ادي عوامو په اصطلاح ترق زړه چويږي کان دل ادم تنگ میسه می ترقه. یا رسول الله د تاسو ربم تنګيږي بنا په بشریت. دغه علاج داده، دغه علاج وسورته خي. دې به څه علاج کوي؟ دې علاج دانه د ستم ملنډي وږي تم رشخند کوي. یا الله تعالی حمد بوایي، یا الله تعالی تسبیح بوایي، سجدي به کوي، الله ته عبادت کوي. خپل لبا هغه استهزاء او ملنډي هغه به ختم شي، دغه تاثیر بلتانه ختم شي. ولقد نعلم الله ويقينا مخبيغو انك تسي يزيق ضاق يضيق ضيقا تنگيږي صدرك دي تاسنا بما فاغه خبرو باندې يقولون صدا کافرانی وای بودل شما تنگ میشه دی بشریت په تقاضا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشرو، هغه به وګی کیدو چې روټي به ونه خوړه، په یخنی کې به یخ کیدو، یخنی به کده، په ګرمي کې به ګرمي کده، په خبر به خوشاله سو، په بد خبر به خفه شو. دا د بشریت تقاضا ده، دا د رسالت سره کوم منافات نه لري. بیماری به پیراتله، ناروغي به پیراتله. موږ پوهیږو یقینا تسیه تنګیږي سینه دیتا بما تنگ میشه سینه شما بما با آن سخنا په هغه خبرو یقولون کوم چې دا کافرانی وای، دا مستهزئین وای. علاج څه ده؟ علاج دا ده فسبح پاکی بیان و بحمد ربک، په داسې حال کې چې ته مشتمل یې په ثناګانو د رب باندې. وکم او تو اوسېږه، و تو باش، وکن اوسېږه من الساجدین، له جملې د سجده کوونکو. وعبد ربک او د خپل رب عبادت کوه. حتی یأتیک تر څو چې راسي تعالی را الیقین، یقین مرګ. 5 امر ورته وکړو. فسبح څلور امر غلط شو. فسبح پاکی بیانوه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا وای. په داسې حال کې بحمد ربک چې ته مشتمل یې په ثناګانو د رب باندې. دا بحمده دا تعلق نشي تر محذوف پوری، کائنا متلبسا. په داسې حال کې چې ته متلبس یې، ته کائن ثابت یې،
په ثناګانو د رب، په حمد په محامدو د رب، الحمدلله الحمدلله دا ذکر کوه. وکن او وسیږه من الساجدین، له جملې د سجده کوونکو. ساجدین جمع د ساجد ده، ساجد سجده کوونکي ته وایي، یعنی لمنځونه کوه. دا امر سو بالصلات، دا دریم امر سو. سبحان الله وایه، الحمدلله وایه، لمنځونه کوه. وعبد ربک، او د رب عبادت کوه په نور ژوند کې. غیر ذی دیګم عبادت رب بکن حتی یأتیک الیقین، تر دې چې تا ته یقین راسي. دلته یو سوالو جواب کړی چې د کافرانو استهزاء ملنډې دا څنګه په دې څلورو خبرو ختمیږي؟ د الله تعالی په حمد سره، د الله تعالی په ثنا سره، په سجدو سره، په لمنځونو سره، او د خپل رب په عبادت سره. په دې سره څنګه ختمیږي؟ وای په دې سره داسې ختمیږي چې ته الله ته ځان نږدې کې، الله ته ځان نږدې کې. نو الله خو د بنده خالق ده، رازق ده، یا بنده پیدا کوونکی ده. تر الله نه بل څوک بنده ته نږدې نشته ده. نو په دې سره به تا په زړه کې تسلیت و سکون و اطمینان راسي. هغه ملنډې رشخند پسخند هغه ټول ختم سي. هسې یو وضاحت کوو، مثال نه وایو، وضاحت کوو. که تا سوچ کړی بهر کله کله بېتمیزه خلک یي که نه، د چا اهانت وکړي، سپکاوی وکړي، سپکه خبر وکړي، سم چلند ونه کړي، سړی خفه شي. چې کور ته سړی راسي نو بچیان په سړي راټول سي، بابا ورته وایي، پلار جان ورته وایي، لورګانې راټول سي، بیبي راشي، چای راوړي، وضعیت وکړي، څوک خپې کې کاږي، څوک جورابې له خپو وباسي، څوک په جیبانو لګیایي، څوک وایي بابا څه دې راوړي. سړی بیرته خوشحاله سي، زه خو د سم سړی یم. ګوره داسې خلک وضعیت کوي. هغه بهر خلک کم عقل و چې زه نه پېژندلم، هغه سادهګانو بېتمیزه خلک و. دا الله ته سړی ځان نږدې کې عبادت اطاعت وکړي، د الله په قرب کې سړی ته ډېر لوی سکون و اطمینان حاصلیږي. چې ټوله دنیا دې سپکه کوي او ته ځان الله ته نږدې کې، بیا وایي دا خلک نه پوهېږي. وګوره زه د الله څونه بنده یم، الله ته عبادت کوم، الله ته سجدې کوم، دوی ما نه پېژني. نو سړی ته خپله سکون اطمینان راځي. او دلته چې خلک غلط چلند کوي، اول ته تله الله نه لري، په دې سره د سړي هغه درد نورم زیاتېږي. د ټولو مصیبتونو اصلي علاج دا د سړی الله ته ځان نږدې کړي، په ذکر په فکر په عبادتو په لمانځو. په دې سره دنیا هر قسم مشکلات دا په سړي باندې اساني ختمیږي. الله بنده سره ډېر نږدې تعلق لري، الله بنده ته ډېر نږدې ده. د بنده خالق ده، رازق ده، تر ټولو لوی احسان کوونکی په بنده باندې هغه الله تعالی ده. وعبد ربک، او عبادت رب کوه تر هغې یأتیک چې راشي تا ته الیقین، یقین. له دې یقین نه مرګ مراد ده. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغې دا تفسیر کړی، او جمهور مفسرین هم دغه وایي چې له دې یقین نه دا مرګ مراد ده. د الله عبادت کوه تر څو تا ته مرګ راشي، تر مرګه پورې د الله عبادت کوه. د په ژوند کې یو داسې حالت هم نشته چې ته وایې زه به اوس د الله عبادت نه کوم، نوره قصه ختمه شوه. نه، د تا د بندګي، د تا د عبادت اطاعت دا باید تر مرګه پورې وي. بعضې غلط خلک دي، یا په اصطلاح په هر چا کې ښه و بد شته ده، اکثر په دې بعضې صوفیانو کې غلط نظریه والا پیدا کیږي. نو هغه بیا په لمنځونه نه کوي، یا روزې نه نیسي، یا حجونه نه کوي. نو بیا دوی وایي چې واله که دا عبادت ولې نه کوي، دا لمونځ، دا روزه او دا، نو هغه وایي دا د تاسې کار ده، دا د عوامو کار ده، موږ رسیدلی یو. این کار شما است، نماز خواندن و روزه گرفتن، حج کردن. دا ما که هستیم، ما رسیدیم به جای خود. این اللهم گفته وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت پروردگار بکو، د الله عبادت کوه تر څو تا ته یقین راسي. وای موږ ته یقین راغلی ده، موږ رسیدلی خلک یو، تاسې غریبان نه یاست رسیدلی، تاسې دا لمنځونه کوئ. دغه تفسیر چې هر څوک وکړي دا کافر ده، دا مشرک ده، دا بالکل ملحد ده. د دې دا معنا نه ده عزتمندو. په انبیاء و داسې حالت نه ده راغلی چې هغوی چېرته عبادت پرېښوي. نو دغه امتی به څوک چې دی وایي ما باندې داسې حالت راغلی چې نور زه عبادت نه کوم، زه یقین ته رسېدلی یم. دا خبره چې هر څوک کوي
لقرآن له دینه دا مخالفه خبره ده. عزتمندو دا خبر زده کړئ د قرآن او د حدیث شریف تفسیر چې موږ تاسې کوو هغه به مطابق د هغه ذوق له هغه طریقې د صحابه تابعین تبع تابعین سلف صالح د دې له ذوق سره به مطابق کوو. له ځانه به تفاسیر پکې نه کوو، له ځانه خو چې تفسیرونه کوي ډېر غلط معنا به ځینې راوباسي، نو ته به ته په ټولو پسې منډې وږې. نه، د هر آیت د هر حدیث معنا چې کوي هغه به هلته ګورې. قرآن خو اوس نه ده نازل شوی، د دې 1.5 کاله وتلي دا نازل شوی. نبی علیه الصلاة والسلام د قرآن تفسیر کړی، صحابه کرامو د قرآن تفسیر کړی، تابعینو کړی، له هغه نه وروسته تبع تابعینو کړی، ائمه مجتهدینو کړی. نو تاسو د قرآن تفسیر کوئ، ته به د نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه او د تابعینو د دغه تفسیر ته به رجوع کوئ. له ځانه به ګورې چېرته هم تفسیر نه کوئ چې هغه هلته یو اصل ونه لري، یو اساس ونه لري. نو دا خلک له ځانه لګیا دي، دا غلط تفاسیر کوي. اصلي تفسیر دی دا ده چې دلته له یقین نه مرګ مراد ده، یعنی تو تر مرګ پورې د الله تعالی عبادت کوه، چې یوه لمحه د الله تعالی له عبادت نه ته غافل نشې. همدې پورې بس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کړه. که څه زیادت و نقصان شوی چې موږ ته معافي وکړې. یا الله مشکلات د ژوند په موږ باندې اسانه کړې، په حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړې، بندیان د اهل اسلام په خیر و عافیت سره را خلاص کړې. سبا یو ملګری و د هغه مجاهد، د هغه تقریبا څو زمنې 2-3 بچیان بندیان و. یو اوس دلته مخکې لمانځه کې لمانځه نه وروسته یو ورور وویل یو بندي ده، دعا وکړئ الله تعالی دې دا ټول بندیان را خلاص کړي. خصوصا دغه ملګري چې دعا یې غوښتلې، الله دې بندیان را خلاص کړي، الله دې دې په راتلو باندې د دې خپلوان دوستان ټول خوشحاله کړي، الله دې عاقبت زموږ سره له مشکلاتو نه وساتي. او د موږ ملګری د حاجي صاحب د هغه د زوی څه مشکل ده تجارتي کاروبار کې، دعا وکړئ الله دې مشکلات حل کړي، الله دې هغه طریقې ورته برابرې کړي چې دنیا او آخرت یې پکې خیر وي. نور د چا څه مشکلات وي، بیماری وي، ناروغي وي، الله دې ټولو ته صحت عافیت نصیب کړي. الله دې موږ تاسې بچیان، لورګانې، نیکان، صالحان د دین خادمان لوی کړي. الله تعالی هم دې په کارونو په عمرونو کې خیر و برکت واچوي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى